شیخ الحدیث مولانا معاذ الرحمن صاحب هم راکوټې سړی نو تاسو ته به پته نه لګي تاسو دې نه خبر هغه په نیو ټاون کې شیخ الحدیث و چې زموږ د پاکستان په لویو مدرسو کې غټه مدرسه ده او هغه د لوی عالم هغه زمانه کې چې لوی شیخ الحدیث و شارح ترمذی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت الله علیه سره نائب شیخ الحدیث دې مدرسې لا هم قرباني ورکړه او راغی او دلته د دې مدرسې نگرانی کوله زمانونو تاسو هم دې مدرسې له خپل توجه ورکوي زه خو خوشاله شوم شکر دی دا دومره ښکلی آبادي پکې شوې ده نورم پکې پکار ده او نورم د مدرسې رونق او نظم و نسق دپاره به تاسو محنت کوئ علماو دغه قرباني ده او تاسو به هم قرباني کوئ ټولو نه غټه قرباني دا ده چې خپل بچي به راولې په داخلوئ خپل بچي راولې حافظان ته جوړ کړئ بچی راولې قرآن پہ پناظرت دکے بچی راولې عالمان ته جوړ کې انشاءاللہ د دنیا جون به مخي او آخرت به مخي کې خیر زمانو سترګې خدای کافر لم ورکړي دي او حیوانات لم ورکړي دي پوزه خدای بیزوګانو شادوګانو لم ورکړي دي او خلا او جبه خدای پاک خر لم ورکړي ده او د خبرو چل په دې جبه کافران هم کوي زړه او لاسونو خپې د کافر هم شته یو لوی نعمت چې هغه خدای پاک مونږ او تاسو له راکړی دی چې هغه د الله عظیم کتاب قرآن شریف دی دا د بل چا نشته قرآن عظیم کتاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت علی صاحب حدیث اوږد حدیث دی اوږد هغې کې یو وړه جمله ده واده چې چا هم هدایت د قرآن نه بغیر طلب که دا ګمراه دی هدایت چې طلب کې والله ته رسېدل غواړي چې موږ مانځه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم دا قرآن دی الله وی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین او بده وی هدى للناس چې تکم هدایت غواړي دا قرآن دی دا صراط مستقیم دی او دا قرآن به ته الله ته رسوي بل شی دی خدای ته نشي رسول نو خپل بچي راولې او قرآن پې زده کې او خپل بچي راولې علم پې زده کې او په دې مه یارېږئ ډېر خلک وایي یاره دا بچې که زه ملا کم یا حافظ کم نو دی به څه خوري ډوډۍ به د کم ځای نه ډوډۍ به خدای ورکوي عزت به هم خدای ورکوي حیا به هم خدای ورکوي جون به هم خدای ورکوي مال او دولت به هم خدای ورکوي زه به یو مثال درکړم زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو خاص شاګرد او په ټولو شاګردانو تقریبا مشر شاګرد حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه د خپل نوم یعقوب نو مور به لېږه د دنیا اونرې پې زده کو چې دې سونه زده کړي او ماله پیسې وګټي اوس هم ډېر واړه څوک لوړ سره کې چې لواري زده کا څوک ترکاڼ سره کې ترکاڼي زده کا څوک د بجلو والا سره کې د بجلو چلوته وښایه څوک بل هنر څوک رنګ سازی له ولېږي رنګونه زده کا نو دا یعقوب مور چې وه دا یعقوب چې وروستو ته امام ابو یوسف جوړېږي دی ولېږه رنګساز استاد ده چې ده ته رنګسازي ښایه یو هنر به زده کړي نو چې کله پکې استاد شي نو خلک به رنګونه پې کوي نو ماله پیسې به ګټي نو دی داسې تېرېده په لاره چې رنګساز استاد لته نو په لاره یو جومات و یو مدرسه وه داسې مدرسه نه ده که زموږ ستاسو چې د اوسنۍ ده خو یو جومات دی یو مدرسه ده نو دی یعقوب هغه جومات ته وکتل ګورم دې کې خو ډېر خلک ناست دي چې دا دوی څه کوي نو چې دی را دننه شو نو هغه ټول طالبان ناستو او په میانځ کې استاذ ناستو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
د خدای خبرې کېږي او د رسول الله دا ویلی دی، د الله رسول دا ویلی دی، او د دې آیت نه دا مسله روزي، دا روزي، دا د دې حدیث نه په عبارت النص دا مسله روزي، اشارت النص سره دا روزي، دلالت النص دا قواعد هم بیانېږي او مسایل هم بیانېږي او طالبان لګیا دی هغه لیکي او بحث شروع دی. ابا داسې نه وه لکه زمونږ د مدرسو، اب باقاعده د اجتهاد زمانه و بحث شروع دی، صاحب دا مسله د دې نه روزي، دې حدیث نه دا مسله روزي، دا خو ټکره راغی، دا به څه کوو، دا بحثونه شروع دي. د یعقوب له خوند ورکه دا ډېر هوښیار او قابل او پوه هلکه دا زه څه کوم، لاس او پښې مې د رنګونو لړلې دي، دا ګوره څومره ښه خلک دی، د دې په ژبه خو د خدای او د رسول نوم چلیږي، د دې په ژبه خو د الله د کتاب او د پیغمبر مبارک د حدیثو ورد روان دی، دا به زه هلته رنګونه به کوم، دا ولې نه کوم؟ د خبرو خوند ورکه دغه ورځې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجلس کې تېره کړه او انصار استاد له لانه سار له بیا راغی، بله ورځ بیا راغی، خو چې څومره پښتانه وایي ګوړه په اوبو کې اچوي نو شربت خوږېږي، خو چې څومره به دې د مجلس کې کېناستېده نو خوند به یې ورکړ. بس فیصله یې وکړه چې رنګونه منګونه به خپل کار کوي، بس خو چې څه ژوند د دې طالبانو یې به زما یې چې کومه ډوډۍ دوی له الله ورکوي ما له به هم خدای راکوي، راشه بس پرېږده هر څه، خو مور ته غږ نه کوي، که مور ته وایي نو مور غوسه کېږي، قارېږي چې زه خو پیسې در باندې ګټل غواړم، دا ته څه کوې؟ داسې بعضې راشي موږ سره طالبان یي، بعضې وخت کې پلار ورپسې راشي او چې فارغ شي نو یې باس راځه دوکان کوه، چې فارغ شي راځه ما سره کار کوه، ورونو سره دې کار کوه، یا بابا ما خو اته کاله مدرسو کې سبق ووایي، ګیره مې پکې سپینه کړه، نو زه به اوس دوکان کې کښېنم، دا علم به څه کېږي؟ وایي نه 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 خورو به څه. سوچ غلط دی، هغه بچې تباه او برباد کړي. اته کاله په مدرسو کې سبق ووایي چې دې ونه خو بل چاته او درس دې ونه کړه، دا یېرېږي، خبره ختم. نو هغه وایي چې مور تال نه مې مور به راته غوسه شي، خو خیر مور پې پیښ شوه. نو یو شپه ورته مور وایي یعقوب بچې هغه استاد ځکه چې پیسې نه درکوي، د شاګردانو علم استاد په جیب کې روپۍ 2 روپۍ اچوي چې دې اړو نه وایي، استاد دله پیسې لکه چې نه درکوي، نن خو 3 څلورم ورځ درته راځي او تش جیب راځي، دی اوس غږ نه کوي، که وایي چې ما خو د استاد لاره پرېښې ده، زه خو مولیانو سره ناست یم، نو هسې نه مور مې قار نه شي، غږ نه کوي، خو مور پې شکي شوه. نو سار وختي چې دی بیا روان شو نو مور ورپسې بورقه را په سر کړه او پټه غوندې ورپسې را روانه شوه، چې زه ګورم چې زما دا بچې ارمساز استاد د دې وکړه چې د بل خوا ګډوډ شوی راننې خدای پټه چې دی ونه ویني. دا یعقوب نیغ دقسې د امام صاحب مدرسې ته را دننه شو، او ما خو هم وی که نه، او چې مور یې راله ویې کتل د طالبانو په منځ کې ناست دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره، بس مور یې پوه شوه، ما خو وی چې لاره یې بدله کړې ده که نه، دې مولیانو سره روزګار خیلو سره ناست، زمونږ دې مولیانو د خلک روزګار خیل وایي، ما وی که زمونږ د کار نه خبر شو توبې به وباسو. یو ډمې بچي ته د ډمتوب چل ښه و نو هغه چل نه زده کوم، اډم ورته وي سم شه ګنې په داسې غم به دې واړم چې د مرګه پورې به دې خلاص نه شي. نو چا ورته وی دا څه غم دی؟ وي طالب کوم، طالب چې طالب یې ګڼئ، اوسني طالبان نه خفه کېږي اما اوس خو ټول فیسبوک طالب دی، ټول خلک که خان دی او که غریب دی او که ملا دی او که طالب دی او که د ټریفک سپی دی او که افسر دی او که هر څوک دی، هر چا سره دا موبایل دا فیسبوک په لاس کې دی، هر چا سره خلک یې د دین نه مو ایستل او خلک یې د دنیا د ګټې نه مو ایستل، خلک و نظرونه هم خراب کړل او خلک یې د هر څه نه ذکر، مخکې به خلکو سره تسبیح لاس کې وې، د فیسبوک د لاسه ختمه شوې، مخکې به خلکو د قرآن شریف تلاوت کو، د فیسبوک او د نت د لاسه تلاوت هم لاړ ختم شو. خدای چې دا څه مصیبت یې راوستلی. وی طالب کوم، طالب بیا شپې ورځې کتاب مطالعه
او چې کله مدرس شي نو بیا به هم کتاب ګورې د شپې به هم ګورې دروازې به هم ګورې دروازې به یې ښې نو زمونږ کار ګوره احسان نه دی زمونږ ډېر ګران کار دی اصل خو مونږ په خپل کار خوشحاله یو قسم دې مونږ په خپل کار او په خپل مدرسې په دې درسونو ډېر زیات خوشحاله یو نو تندیم رانه دي شکر دی او خوشحاله یو نو خلک وایي د اوزګار دي پړی غم نشته پړه غم د کوم نه راشي شکر دی الحمدلله خدای پاک دې ستاسو بچي معلمان او حافظان قسم په خدای مونږ د الله نه ډېر خوشحاله یو خو د الله د شان مناسب مونږ اسم ونه کړه زیرو کې روان یو زیرو صفر کې کوم چې الله له پکار دی هغه مونږ ونه کړه نو مونږ الله ډېر خوشحاله کړی نو چې مور یې راغله دقسې دروازه کې ودرېده نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې چغه راوویسته هغه زمانه کې اوس ورته خلک ملا صاحب وایي مفتي صاحب عالم صاحب نو هغه هر څه چې و هغه ځای نه چغه ووالی ملا صاحب زما دا بچی دې ځان سره کېنولی دی او د خیر توخې دی وویست خدای ته وګوره پرېږده زما دا بچی وی ته پې څه کوې په دې بچي وی زه پې هنر زده کوم کونډه ښځه یم چې ما له 2 روپۍ وګټي نو تا ځان سره کېنولی تش جیب راځي او تش جیب ځي امام صاحب ډېر هوښیار ډېر هغه له خدای پویه ورکړې وه هغه د لږ وخت نه وپېژن چې دې بچي کې کمال شته او د ده نه به خدای یو ستوری جوړوي ده نه به الله د دین ستوری جوړوي هغه چا ته بیا پرېښوده وی هنر پې زده کوې وی یو وی زه ورته هنر ښیم که اوس که ما غوندې ملا وي بیا به یې څه وی زمانه یې بوزه خلابت چې خیراتي ورته سبق کوي به نخرې دې بیا یې جوړې کړي بوزه چې بیا راونه لېږي امام صاحب داسې نه وه د ځان نه شکول نه کوي راجوختول کوي وی زه ورته هنر ښیم که نه وی ته ورته څه هنر ښې وی زه ورته داسې هنر ښیم چې بیا به ته د پستې د بادامو او چلغوزو الواګانې به خورې نو چې بشیر جان ته د الوا نوم واغېش والله که وخوړه کړه دې ځای موړ به مې خوړه دی نه به ونه ړپې الوا خو خوږ شی دی که خوندور شی امام صاحب داسې یو ټکي ور وغورځاوه چې د امام ابو یوسف مور یې حیرانه ودروله نو څه وایي ورته ګوره هغې خوله کې ورته لاړې راغلې څه وایي وی د هنر به کله زده کوې په دې خبره خو پوه شوې که ګوره دا ونه وي چې دا څه هنر دی دی ونه وی خو د الوا ټکې و پکې کړه وی کله به زده کوي مطلب دا چې د الوا به کله خورو الوا ښه شی دی ښه الوا خورئ او تاسو خو به مونږ بدنام کړي وی د الوا وی د ملا ډېره خوښه ده او تاسو ډیران ته وغورځول کله چې سویل تاسو یې نه هلکه واده کې دیګ الوا پخه شي دا ټوله مولیان خوري مرداري کې خو تاسو د شمېر دغه څو علما دي نو هغوی خو به ټولې چې را غونډه کړي نو یو کټوی نه خوري او ټوله تاسو وخورئ بیا ګلاب بدنام دی ما یو ځل وی یو بیان کې مې ویلي مونږ چې الوا خورو نو مونږ له پې خدای ثواب راکوي او چې تاسو یې خورئ نو ستاسو ثواب نه کېږي یو بابا ما ته وی بیا دې ځان ته ترخزو واله خو یوه الوا ده ته یې خورې او زه یې خورم نو ستا ثواب کېږي او زما ثواب نه کېږي مې باباجي خبره په دلیل کوو زه چې الوا خورم نو زه یې په دې نیت خورم چې زما ښکلي پیغمبر خوښه کړې ده صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا والعسل حلوا څه شی دا د هر وطن بیا خپل رواج دی په حلوا کې یو ماجون مرکب خوږ شی دی هغې به پی د صحابو زمانه کې تلبینه به یې ورته وی پی به اوړه به د زیتون تیل او کجورې به یې پکې واچولې او کله به یې پکې پی نه اچول نو حلوې عام نه و او بیا هغه خپله چې قسمونه یې لرل نو د حضور پاک الوا هم خوښه و شات یې هم خوښ و نو علما لیکي چې څوک یې په دې نسکي چې دا د رسول الله مبارک خوښه وه نو دا د هغه د عادیاتو اتباع موږ له مستحبه ده حضرت انس به نه وی کدو مې ډېر زیات خوښ دی
وی قسم دې زما د پیغمبر محبوب کدو خوښ نو لا زال احبه د هغې نه پس زما خوښ دی. نو چې ورته دا ټکې ووې چې حلوا به خورې د پستې بیا پسته او بادام چې الغوځي نو د ابو یوسف مور وی دا به کله دا ونه زده کوي وی صبر وکړه خو نن دې راوست نو څه ګزاره خو به کوې که نه. امام صاحب ډېر هوښیار امام صاحب پېژنې لکه پخوا به د ماشومانو ته خپل استاد دا وې امامان څلور دي یو امام شافعي صاحب دی یا امام مالک صاحب دی یا امام ابو حنیفه صاحب دی یا امام احمد ابن حنبل نورمو خو د دې څلورو امامانو فقه او مسائل خوارې شوي دي ډېر یعنې هغه زمانه کې نور امامان هم ډېر هوښیار او علم لرونو پوهه ډېره زیاته ضروري ده. زمونږ پارسي بانان وایي یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم له 10 من عقل پکار دی. د باندې سړي علم کمی او عقل یې زیاتي هغه نه خدای د دین ډېر کار والی او د باندې سړي علم ډېر زیاتي او عقل یې یو چټاکی وي نو برباد شي. امام صاحب له خدای دا د دین نه دا د قرآن او سنت نه چې استنباط کېږي که نه او مسلې روځي دی کې عقل او پوهې له ډېر لوی دخل دی. تاسو ته یو مثال ښیم د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې یو ملا صاحب د دې ملا صاحب د امام صاحب سره روانه وه په مسلو داسې روانه نه وه خو لږ یو بل سره په مسلو اختلاف و نوم یې د تناله. نو یو ورځ د شپې کور کې ښځې سره ناست را ملا صاحب نو سره روان شو نو ده ورته وی خبرې کوه او ښځې ورسره خبرې نه کولې نو دا ملا صاحب ورته وی که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو په ما دې ته په 3 طلاقه طلاق نو ښځې د هېڅ نه نه یېرېږي خو دا غریبه له طلاق نه یېرېږي. د ده مطلب دا و چې دا ټکې به ورته طلاق ویم دا به خبرې شروع کړي وی که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړې نو ترې په ما په 3 طلاقو طلاق او 3 طلاق یې وي او دا د 4 امامانو مذهب دی د مهرونو چې 3 طلاقه په یو مجلس یا په مختلفو مجلسونو کې 3 طلاقه یې چې دا خبره یې وکړه بس ښځه کټ تاو خطا او نیمه بړستن یې د خپو نه راتاو کړو نیمه یې د سر نه راتاو کړه چې دا اړو خبرې نه کوم ته څه وې ما سره عجبه غږ نه کوي. ملا صاحب حق حیران شو چې ما خو وایي چې دا مرداره به خبرې شروع ما خو دمکي ورکوله منځ کې په هغې بړستن د سره تاو کړو دا نو څه چل کېږي چې لږ ساعت تېر شو ملا صاحب ویه ښځې ګورې سبا خطو کې دی او که سبا راوخت ګورې 3 طلاقه مې ویلي دي علاج یې نشته ډېر سخت خطرناک علاج یې مهرباني وکړه ګورې خبرې شروع کړه یعنې که سبا راوخت بیا به څه کوې دې بچو سره او ښځې ورته لاس راوویست لاس راقی چې اډو نه کوم خبرې ځه ملا صاحب دا څه په مصیبت کې ګیر کړم ښځه چې روانه شي هغه پخوانی ټټکه اسپه خو م یاده شي که پخوانی ټټکه اسپه چې کوچوان به مخکې شړل او دی به ریورس ګیر لګول ټانګه به اکثر په لختي کې وغورځوله یا به په دیوال وروخیږي خو نه ټټکه اسپه ترې جوړی بیا د چا پلار هم نشي سامان. ملا صاحب حیران دی چې خدای دا څه په بلا شیشه کې واورېدل دا څه غم او خبرې نه کوي مینت زاري خوند نه کوي. امام صاحب پسې لاړ د امام صاحب عقل مسلم چې لاړ امام صاحب تهجد کول ده ورته دروازه وواهه څوک یې لکه جی پلان کې یم یو مسله کې ګیر یم صاحب د نیمه شپه کې دله راغلم څه مسله ده وی ښځې را سره خبرې نه کولې نو ما ورته دمکي ورکړه چې خبرې شروع کړي که سبا خطو پورې د خبرې ونه کړې ترې په ما په 3 طلاقو طلاق یې اوس مرداره خبرې نه کوي سر یې بړستن کې پټ کړی دې سره به څه کوم. امام صاحب مړه دا خو د 1 منټ 2 منټو خبره دا څه خبره ده مسله به حل شي وی اله څنګه به حل کېږي وی زه د درځم ته کښېنه ښځې سره دی چې کور ته راغله اوس په دې غریب کم ځای وخت تېرېږي بیا لګیا دی ښځې ګورې هغه سبا راوخت د خدای خاطر وکړه بچي به څه کوي او ته به څه کوې منت زاري و ښځې موټې کې نیولې چې ستا پلار داسې داسې ته خبرې در سره کله کوم
په خولې غږ نه کوي، اشارې وله ورکوي. ملا صاحب بیا امام صاحب پسې لاړ چې امام صاحب د خدای خاطر وکړه سبا راخېږي، هله راشه کنې چې والوته دا به څه کېږي. امام صاحب راغی، سبا لا نو خطه، سبا ته لا ټیم و، دغسې د کور خوا کې جومات و، جومات کې چبوترې ته وخته امام صاحب او بانګ یې شروع کړ. سبا ته لا ټیم شته، هغه زمانه کې خو ګړی نه دی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر چې بانګ یې نیمې ته ورسو، ښځې د بړستن نه سر راوچت کړ، خاوند ته وایي قد سبا راوخت تا نه خدای خلاصه کړم. امام صاحب ولا آواز ورکوي سبا نه دی ختلی، مخکې دې خبرې وکړې، بانګ مې راته مخکې ووایي. دې ته هوښیار وایي بنده د دوو کسو کور یې د تبۍ نه بچ کړي، یعنې بچي به هم خوار و ښځه به هم خواره وه. ملا صاحب خو بله ښځه کړې وه که چا ورکوله که چا ورکوله. اوس بشیر جان زموږ لستلی چې خو ښځه څوک نه وه. د دې په ارام کښېنه، جنت کې به ښځه تا ته میلاوېږي. دنیا کې ستا په قسمت ښځه نشته، ښځه ونه کې ګورې. دا چا چې کړي تپوس ته وکړه، ټول د سپېمو ناوېدان دي. دې ته عقل وایي پوه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې د ده 40 نه 50 کله به زیاته مو یو کمیټي وه، هغوی به د قرآن و سنت د مسلې راایستلې. د هغه په زمانه کې 12.5 لکه مسلې د قرآن او د سنت نه راایستلې شوې. هوښیار. نو د امام ابو یوسف مور ته څه وایي، داسې دانې ورشغوله، وایي زه ورته هنر ښیم، بیا به د پستې چرغوزو بادامو حلواګانې خورئ. وی دا به کله زده کوي د هنر، وی صبر وکړه لږ، وی ښځه ډېره ښه ده. نو خدای پاک دغه یعقوب نه امام ابو یوسف جوړ کړ. د هارون الرشید قاضي القضات چیف جسټس، اوس چې دا زمونږ دا کوسه صاحب دی او که نه کوسه نه پت سر ویښته دی نکاح کې کوسه څه شی دی، خیر خو کوسه ورته وایي خلک، کوسه صاحب دقسې چیف جسټس د ټول ملک پاکستان خو یوازې نو د هارون الرشید خو ډېره لویه بادشاهي وه، د پاکستان غوندې 20 نه زیاتې بادشاهۍ وې، او د هغې قاضي القضات چیف جسټس دی خدای پاک جوړ لوی عالم ته الله جوړ د زمانې لوی عالم. هارون الرشید سره به څنګ په څنګ روان، کا به حج ته دی به ورسره و، که هغه به مدینې شریفې ته ته امام ابو یوسف به ورسره و، قاضي صاحب به ورسره و. او چې څنګه د هارون الرشید اس دقسې د امام ابو یوسف اس د هغه کور هغسې محل د امام ابو یوسف هر څه ډېر دی. نو یو ځل مور سره ناست دی، هارون الرشید له خپل لنګري طباخ حلوا پخ کړی و، او په هغې کې دغه چکې مکې پستې او بادام اچول، څوک پالوده یادوي څوک حلوا یادوي، دی ونه پخ کړی و. چې هارون الرشید لراله وي دا څه شی، وی صاحب دا لنګري تاله نن یو خاص ډش جوړ کړی دا حلوا چې نوړی واغېسته، لکه دا خو ډېر قیمتي بهترین شی دی. وی په دې به زه څه شم، دا قاضي صاحب له یوسف قاضي ابو یوسف چې هغې وخوري، چې هغه پرې تکړه شي چې د دین کار پرې وکړي. ښه شی ملا صاحب له وړی ښه، ما ته پته ده ما ته د خپل قوم دا ټول ما ته معلوم دی چې کم پې پیشو جوټه کې استاد جي له یو ما ته معلومه ده، او کم غنم چې د ګونډي ډکې وي د دا مدرسې ته استاد جي له وایي. ښه شی ونه دا رسول الله مبارک فرمایي، ټول وایي صلی الله علیه وسلم، وی چې ته صدقه ورکې نو د انسان د لاس نه مخکې د الله لاس لرسي، نو بیا دله ظاهر کې خدای ماله راکړه، اول نمبر د خدای لاس ته ځي، بیا ماله. نو خدای له به ښه شی ورکې، خراب به نه ورکې. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. الله فرمایي وی چې کوم شی دې خوښې هغه نیکي وکړه، الله دا خوښوي. زبردست نیکی او کامل نیکی به الله حاصله ځان له خوښي حق شي خیرات کا. نو چې دا آیت نازل شو، یو صحابي د حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي کې محراب ته مخامخ د هغه باغ او بیرحا به وته، اوس هم 22 نمبر ګیټ ته مخامخ د
کوي یو نشان دی د 2 پیلرو په منځ کې دا کوي خشته خوږې اوبه وې پکې او د کجور باغ او نبی علیه السلام به راته دې کوي کې به کېناستې د کوي سره دا دې اوبه به یې څښلې حدیثو کې راځي زر راغی رسول الله مبارک له وی دا الله رسوله خدای پاک فرمایي چې کوم شی دې خوښ هغه خیرات کا نو ما ته خو د ټولو نه بهترین شی بیرحا باغ ښکاري د دې ارجو برها و ذخره عند الله د دې د خدای په نزد زه ذخیره غواړم او نیکي غواړم فزعه حیث امرک الله چې کوم ځای ستا خوښي فزعها هلته کښېږده رسول الله مبارک وفرمایل بخ بخ ذلک مال رابح یا رایح وی دا خو ډېر قیمتي باغ دی دا خو لویه صدقه جاریه ده واه واه لفظ کې څنګه وایو او بیا ورته وفرمیل اجعله فی اقارب فی فقراء اقاربک چې ستا رشتهدارانو کې کوم غریبانان یې هغوی له یې ورکړي نو ښه شی به ورکوی ښه نو هغه هارون الرشید وی هلکه دا الوا خو ما له نه نه پکار دا خو قاضي ابو یوسف له پکار ده یو څه د هغه له ورکړي نو قاضي ابو یوسف سره مور ناسته وه چې الوی راوړه خو هوښیار و مور له یې ورکړه ها مور یې واله وخوره وی بچې دا څه دي وی زما استاد ستا ته څه ویلي یاد دي دي هغه هنر مې زده کړی دی اوس خوره د پستې او چلغوزو بادامو حلواګانې خوره نو د هارون د ابو یوسف مور وجاړل وی بچې ستا په استاد امام ابو حنیفه د الله په قبر انوار نازل کړي داسې هنر یې درته خو چې بادشاه سره څنګ په څنګ ناست دی او نن ستا د برکته مو زمونږ خوشحالۍ دي حلواګانې خو زمونږ قدر او که ما واله هنر دې زده کړی وی نو لاسونه خپې به ډېر وخت د رنګ نه لړلي د مارونو د دنیا عزت دا هم په علم کې دی اگر چې نیت به د دنیا نه کې نیت به د حلوا نه کې چې په بچي باندې علم کوم چې حلوا خوري او زه حلوا خورم نیت به د دنیا نه کې نیت به د الله د رضا کې دا دویم نمبر څیزونه دي لکه میخه خلک پی ولاړي د سوټو نیت پکې نه کوي خو یاره ډیران هم کوي شملې هم کوي اصل نیت پکې د خلکو ډیران نه دا پکې دویم نمبر نو دنیا به خدای ورکوي عزت به خدای ورکوي دا غټ عزت دی که نه چې جنازه تیار یو ملا صاحب نی ټول خلک د هغه په تمه چې دې راشي نو هله به جنازه کېږي دا غټ عزت دی چې په جومات کې 15 صفه خلک ناست دي او امام صاحب 10 منټه ملیټي خلک انتظار کوي ورګه مولا صاحب نه دی راغلی چې هغه راشي نو بیا به جنازه کوي دا غټ عزت دی که نه چې ستا د زوی وادي ورګه مولا صاحب پرې لومبی دعا وکړي نو د هغه دعا نه پس به بیا ډوډۍ زم خورم او خلک به م خوري دا غټ عزت علماو له خدای ډېر به عزت او قدر ورکړی او د آخرت قدر اوهو اخو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات چې مسلمان له په کافر او ملا له په امي خدای پاک ډېرې لوی مرتبې مقرر کړي علماو مثال د نورونو او د ستورو دي د مارونو دنیا کې هم خدای عزت ورکوي او آخرت کې به خدای پاک عزت ورکوي دا ما چې کوم آیت لوست په دې به تاسو اوس پوه کړم رب العالمین فرمایي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وی ما دا قرآن ورکه هغې خلکو لره چې ما په خپلو خاصو بندګانو کې منتخب کړی یعنی قرآن دپاره الله پاک په دې مخلوق کې 4 ځله چاڼ کړی دی 4 ځله یو ځل یې دا چڼوکه په ټول مخلوق کې انسان یې ترې راویسته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ښکلی شکل یې دله ورکړی نو بیا په انسانانو کې چڼوکه نو مؤمن یې ترې راویست مسلمان یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان بیا په مسلمانانو کې چڼوکه نو نیک خلک یې ترې راویستل عباد الله الصالحین عباد الله الصالحون یې ترې ویستل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نو بیا په خاصو بندگانو کې چانو کو نو 3 ډلې ترې راوستې عالم حافظ او قاری نو ګوره چې کوم اهم شی وي خلک ولا بار بار چان کوي نو 4 ځله چان شو دا مخلوق نو 3 ډلې ترې راوتې څوک ملا صاحب او حافظ او قاری وی دوی لمې کتاب ورکه ثم اورثنا الکتاب الذین او د دې اورثنا اوس خو وخت کم دی درته ویمه دې نه دا معلومیږي وارث د
طریقې حقداري. الله وایي دا درې واړه حقدار دي. اعطینا نه وایي دلته، بل ځای ویلي دي، بل ځای ویلي دلته نه وایي، دلته اورثنا وایي. مطلب دا دی چې دا حقدارو ځکه مې ولا ورکړه. زمیندار په هغه ځمکه کې تخم کري چې هغه ته پته چې دا تخم زرغونی، او که قیمتي ځمکه د سړک په غاړه او کلکه ډاکه ځمکه یې کې غنم نه کري، ځمکه قیمتي ده خو تخم نه زرغونی، هغې کې کري چې زرغونتیا کوي. نو الله ته پته وه چې دا مولا او حافظ او قاري دا د قرآن دا تخم زرغونی دی، مستحق دی، دا وارث دی. کتاب مې ورکړه. ګوره ملا صاحب د کتاب د علومو خدمت کوي، په مقصد او په معنا خلک پوهوي. حافظ د قرآن شریف د الفاظو خدمت کوي چې دا غروک نشي یو بل ته ورسېږي، د قرآن خدمت کوي. نو ما ولا قرآن ورکړه چې درې واړه. نو ګوره څه وایي الله پاک وایي دا درې واړه جنتیان خو څنګه جنت ته ځي؟ تاسو به اوس وایئ خدا مولا خدا دا چل کوي، هغه حافظ خدا ګناه کوي، هغه قاري صاحب خدا ګناه کوي. الله څه وایي؟ فمنهم ظالم لنفسه. دې درې ډلو کې د مولا او حافظ او قاري کې باید ظالمان دي، ګناه ډېره ده او نیکي کمه ده. منهم مقتصد، ګناه هم کوي او نیکي هم کوي، دواړه برابر دي. ومنهم سابق بالخیرات باذن الله، او بعضې ډېر نیکان دي. ګوره درې ډلې شوې. نو که تا نه څوک تپوس وکړي درې ډلې به کم خوا دي، نو ته به وایې چېرې دا ظالمان خو به دوزخ ته دي، او چې دا کم ګناه او نیکي دواړه ده دا به د دوزخ په دې سر کې وي، او نیکان به جنت ته دي. الله څه وایي؟ جنات عدل یدخلونها، درې واړه ډلې به جنت ته ځي. الله یو انسان چې د الله د قرآن خدمت کوي، زما خبرې چې د چا خوښ او زما د خبرو خدمت کوي، زما به مینه ورسره نه چې د قرآن خدمت کوي. او بیا په دې دور کې خلک ملیانو پسې څونه نخرې کوي، څوک یې ګیره یادوي او څوک یې پټکې یادوي. ملیانو پسې کنځل او عیبونه پکې راوباسي، دی مولا کې دا چل دی او دی مولا کې تا کې څه چل دی، تا ځان کتلی دا یو ګوته خو د بل ته نیسم، خو دا درې مې ځان ته راړولې دي. ځان ته وګوره، پلار ته وګوره، نیکه ته وګوره، رور ته وګوره، مور ته وګوره، نیا ته وګوره، خور ته وګوره، ته څه کوې؟ منفي سوچ به نه کوو، مونږ به دا سوچ کوو چې دا زما ښکلی عقیده چې د سر الله تعالی کوم دا قسم په خدای د عالم د برکته ده. دا زه چې مونځ کوم او دا کلمه طیبه وایم او ذکر و اذکار کوم، والله چې دا د علماو د برکته ده. او که زما د اخلاق نبوي دی او دا د پیغمبر په شان ښکلې ګیره او پټکې دی، دا د علماو د برکت نه دی. ټولو دا غریبانان لس ستړی شو، د جنت خبرې درته کوي، وړی اوس په دې ستړی شو، د دوزخ نه دی اړی. د کفر بد درته وایي چې ځان ته وساتې، او د رسول الله مبارک اخلاق درته بیانوي چې ته نیک شي، نو ړی ستا دپاره ستړی شو. نو وایي دا خو تنخوا دي، تنخوا به نه دي څه، مار دې خاورې به خوري څه. ته څومره تنخوا لې، مولا څومره تنخوا یې؟ ځکه تپوس وکړې ستاسو په سکول کې د یو چپړاسي پین د 20,000 نه کمه تنخوا نشته، او د استاد 40,000 تنخوا ده، او زمونږ د مدرسې د غټ استاد 3,000 تنخوا ده. 10,000 خو د ډېر لوی استاد تنخوا الا ما شذ من شذ کې بیا به دغه تنخواګانې دي. ما یو سړی وایي 3,000 مې 2,000 تنخوا هم پکې شته، وایي دا د میاشتې مې نه، دا د ګنټې تنخوا خلک میاشت کې ورکوي که نه، وایي په دې ګزاره کېږي مې الحمدلله. ته په 40,000 کې قرضدار یې د دکاندار، او زمونږ دغه مولیان او حافظان په 3,000 او په 4,000 کې حجونه عمرو له خدای لیږي. نه خو د خدای پاک برکت دی، فضل دی چې دومره په قسم پرسۍ کې او په دومره حالاتو کې چې خلک ورپسې کنځلې بدې وایي، دوی د قرآن خدمت کې ستا بچي ته دین ښایي، مثبت سوچ به کوې، علماو سره مینه به ساتې، ښه څومره چې دي د علماو خدمت به کوې، قدر به کوې، غلطي ستا نه به کېږي او د هغې نه به کېږي، دې خورې پیداوار دی. جنات عدل یدخلونها، جنتونو ته به ځي، الله وایي همیشه به پراته یحلون فیها اساور من ذهب، د سرو زرو بنګړي به یې چولي، ولباسهم فیها حریر، د ریخمو جامې به یې هلته اچول. زمانونو تاسو به خپل بچي راولی که خیري ښه، او عالمان به جوړوئ او حافظان به جوړوئ، قاریان ته
جوړ کړي او مه یېرېږئ د دنیا او عزت د دې بچي او ستا دواړه به الله درکوي که خیر انشاءالله العزیز. دویمه خبره دا ده ما ته یو سړی وي یاره ارمان دی چې دا تقریر مې د مخکې اورېدلی وی اوس خو د ما بچي ما نه الوتې دي او زه هم بوډی مې باباجي چل درته ښیم مدرسې سره امداد کوه که چې ته مدرسې سره امداد وکړې او ستا په پیسو یو بچی هم حافظ شو نو د ده د پلار چې څومره ثواب کېږي دومره ثواب ستا مه شو. بس پردي بچي خپل کې د مدرسو سره مالي تعاون وکړي د دې بچو سره د دې تنخواګانې لګي د بجلی بل لګي د مدرسو د یو کورسو نه خرچوي د مدرسو بلا خرچه نه. نو تاسو خو الحمدلله نیکان خلک یې ما ته پته ده ستاسو دا ناقې خلک ټول عمر د علماو سره ملګري پاتې شوي د علماو خادمان پاتې شوي دي او د علماو سره محبت لرونکي دي. په دې وجه خو حافظ صاحب دامت برکاتهم در سره دومره غټه قرباني وکړه او ځان یې درته وقف کړی دی. نو انشاءالله د ټولو نه دا هیله ده چې دې مدرسې ته د زړه د اخلاص نه محبت او مینه به ساتئ ښه او د علماو قدر کوي عزت کوي او خپل بچي راولئ مدرسو کې داخل کړئ. دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. الله یې دې مدرسې له ډېره ترقي او برکتونه ورکړي او دغه بچي چې کوم حافظان شو یا په ناظرې قرآن درکړی دی الله پاک دې د دنیا او د آخر برکات نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول په جمع یو ځل درود شریف ووایو.